بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو. په دې ویډیو کې په فار لوپ باندې یو بل اگزامپل کار کوو. اگزامپل داسې دی چې څنګه کولای شو جفت او تا عددونه پرینټ کو. int x مساوي له یو سره او x چې دی دا لیس دی او ایکول دی له 20 سره او x ماته پلس پلس کوه. دلته ورته وایم s out x. نو ملګرو ته چې پروګرام ران کم دا ماته له یو نه واخله تر شلو پورې عدد پرینټ کوي، یعنی هم جفت عدد پرینټ کیږي او هم طاق عددونه. دا وګورئ هم جفت او هم طاق. خو زه غواړم چې جفت او طاق عددونه وپېژنم چې څنګه کولی شو جفت او طاق عددونه پرینټ کوم. اول چې دا د طاق عددونه دپاره ته ورته x مساوي که x پلس 1 د x له د x د قیمت سره یو عدد چیا کوه جمع کوه. نو دلته کې د x قیمت چې دی یو دی، نو دلته کې ما ورته ویلي پلس پلس، نو دلته کې یو قیمت به له دې ځای نه اوله پیره چې د x قیمت به یو راکوي. نو دویم ځل دپاره چې دی د x قیمت دلته یو دی، نو د اول یو به ورسره دې ځای نه جمع شي، ما ورته ویلي پلس پلس ورته ویلي دي، نو دې ځای نه به یو به دې ځای نه جمع شي او یو به له دې ځای نه. بیا به ماته شو کېږي یو او درې. بیا دپاره چې پروګرام رن کېږي نو درې دی، نو یو به سره دلته x قیمت درې دی، نو دلته کې یو به سره دا جمع شي، نو دا به شي څلور. دلته کې یو به سره دا ګورئ اول ځل چې دی ماته به یو پرینټ شي. دویم ځل دپاره د x قیمت 2 دی، د x قیمت 2 دی او دلته کې ما ورته ویلي چې د x قیمت سره یو جمع کړه، نو چې یو سره جمع کړي نو 2 به شي. خو دلته ما ورته ویلي چې x مساوي د x جمع 2، نو د دې 2 په ځای به دا 3 شي. بله پیره اوس د x قیمت 2 شو، بیا چې پروګرام رن کېږي د x قیمت 2 دی، دلته کې ما ورته ویلي چې x پلس پلس کنډیشن خو صحیح دی، کنډیشن تر شلو پورې عدد دلته کې x 3 چې دی اوس دا 3 دا لیس دی، یعنی دا لږ دی د شلو، نو بالکل دا صحیح دی، نو کنډیشن خو ترو دی. دلته ما ورته چې یو سره جمع کا، یو سره جمع کا، نو دا شو څلور شو. نو دلته کې x مساوي ده، دلته کې اوس د x قیمت څو دی، دلته د x قیمت څلور دی، نو دلته کې څلور بیا څلور سره یو جمع شو، نو دی څلور په ځای 15 راځي. همدغه شانتې دا ټول پروګرام همداسې چلیږي او ماته طاق عددونه پرینټ کوي، یعنی یو نه تر شلو پورې کوم طاق عددونه چې راځي هغه به موږ ته دلته شو کوي. نو دا زموږ سره طاق عددونه. اوس جفت عددونه څنګه پرینټ کیږي؟ د جفت عددونو لپاره یوازې راشئ تاسو دغه یو چې دی دا 2 کوئ. دلته کې د اول ځل دپاره د x قیمت 2 دی، نو د اول ځل دپاره د x قیمت موږ ته 2 راکوي. دویم ځل دپاره د x قیمت چې دی د x قیمت دلته x قیمت 2 شو، نو ماته 2 راکول کېږي. دویم ځل دپاره د x قیمت 2 دی، نو دلته کې کنډیشن خو صحیح دی، نو دلته کې راځي او د x له قیمت سره یو دانه جمع کېږي، نو یو چې سره جمع شو 3 کېږي. خو دلته کې ما ورته ویلي چې د x له قیمت سره یو جمع کوه، نو چې 3 سره یو جمع کې څلور. اوس د x قیمت چې دی څلور دی او دلته x قیمت څلور دی، کنډیشن خو صحیح دی، دلته کې راځي او د x قیمت سره یو جمع کوي 15 کېږي. خو دلته ما ورته ویلي چې د x له قیمت سره یو جمع کوه، نو 15 سره یو جمع شي 6. همداسې تر شلو پورې موږ ته څه کېږي پرینټ کېږي. ما د جفت عددونه یو نه واخله تر شلو پورې کوم جفت عددونه چې راځي هغه به موږ ته ښایي. نو زه پروګرام رن کوم، دا وګورئ 2 4 6 هغه یوازې جفت عددونه موږ ته راکړه، هغه طاق عددونه یې رانه کړل. پکې راځم سلایډ ته. نو په جفت او طاق عددونه خو پوه شوئ چې جفت عددونه که غواړئ چې طاق عددونه پرینټ کوي یوازې دا یو ورته یو ولګوئ، یوازې دا ورته یو کوئ. که چېرته غواړئ چې جفت کړي نو دا ګورئ دلته زه یو لګوم، پروګرام رن کوم، نو ماته طاق عددونه ښایي. طاق عددونه که غواړئ چې جفت شي نو x چې دی int x چې دی دا 2 کا، نو تاته اوس جفت عددونه ښایي. او ګورئ جفت عددونه. که تاسو غواړئ چې مثلا د 15 نه پس چې څومره طاق عددونه دي هغه دې ماته پرینټ کړي، نو 15 نه پس چې کوم طاق عددونه دي هغه تاته پرینټ کوي. 15 نه پس چې دی 9 طاق دی 9 طاق دی 11 طاق دی داسې. اوس مثلا که ته غواړې چې د 8 نه پس چې کوم جفت عددونه دي هغه دې ماته پرینټ کړي، نو 8 نه پس وګورئ جفت عددونه هغه تاته پرینټ کوي. که ته غواړې د 4 نه پس کوم جفت عددونه دي هغه دې ماته پرینټ کړي، نو تاسو ته 4 نه پس هغه کوم جفت عددونه چې دي هغه تاسو ته پرینټ کوي. سلایډ کې دې باندې مونږ کار وکړ، په دې مو هم کار وکړ، دې باندې هم وشو. دې باندې دا هماغه خبره د ملګرو لکه څنګه چې مونږ ویلې ضربي زباني پرینټ کوو، نو دا هم هماغه شانتې کېږي. فرض کړئ زه دا ورته وایم 1
دلته ورته وایم INT مثلا INTC مساوي له 2 سره پس کې 2 ضربي زباني غواړي ته دلته کې 2 دلته دې ځای کې ورته ویلي دي دوی څنګه سلایډ کې څه ویلي ها ګورئ داسې کړی دی مثلا دې ځای کې ورته ویلي چې C ضرب کا له x سره ما مساوي کا دلته ورته ویلي دي چې C ضرب x دا مغه یو خبره ده چې ضرب زبانی راکوي چې ضرب زبانی باندې خو مونږ کار وکړو نو دا وګورئ 2 4 شپږ 8 10 12 هغه 2 ضرب زبانی راکړه که دا زه لاسو پورې کم اوس مثلا زه د 50 ضرب زبانی غواړم نو تاسو 400 ضرب زبانی غواړئ نو دلته کې د INTC د C قیمت ورته چینج کوه د C قیمت څو دی 50 ماته د 50 ضرب زبانی راکړي زه پروګرام ران کم دا وګورئ د 50 ضرب زبانی مونږ ته راکړه دا مغه یو خبره ده په دې باندې مونږه تیره ویډیو کې کار وکړو چې ضرب زبانی څنګه یا ټیبل څنګه جوړولای شو ورپسې وایل لوپ ته نو په وایل لوپ باندې په یو بل ویډیو کې کار کوو